د هند ټیسټ تازه دمی مسلمان لوبغاړی او لوبیز ژوند یې سرفراز خان په لومړي ځل د هند لپاره په 2014 او 2014 نړیوالو جامونو کې راڅرګند شو چې ښه وځلید او بیا یې په دوامداره توګه په کورني کرکټ کې ښه لوبې وکړې چې بالاخره یې د هند او نړۍ ستر سوداګریز لیګ IPL ته لار پیدا کړه. سرفراز په لومړي وار IPL کې د RCB لپاره د ویرات کوهلي ترڅنګ ولوبېد او بیا یې نورو لوبډلو ته هم لار پیدا کړه، خو د هند ملي لوبډلې ته راتګ یې ډېر وخت ځنډېدلی و. خو په دې وروستیو کې په ټیسټ فارماټ او کورني کرکټ کې خورا په زړه پورې لوبې وکړې او چټکې منډې جوړې کړې چې بالاخره د انګلند پر وړاندې د درېیمې ټیسټ لوبې لپاره لوبډلې ته غوره شو. سرفراز خان پرون په ټیسټ فارماټ کې د هند لپاره لومړنۍ لوبه وکړه او تیزې 2 منډې جوړې کړې، خو د منډې پر مهال رن آوټ شو او لومړنۍ لوبه یې تر همدې منډو وکړه. د نوموړي لپاره پرون یې پلار او میرمن هم ډګر ته ورغلي وو او دواړو د هند لوبډله کې د سرفراز په لیدو د خوشحالۍ اوښکې تویې کړې. سرفراز خان تیر کال په اګست میاشت کې د خپلې تره لور له ملګرې رومانه ظهور سره چې دا مهال خپل لیسانس کوي واده وکړ. رومانه ظهور د لومړي ځل لپاره له سرفراز سره د نوموړي د لوبې پر مهال مخامخ شوې وه چې له هغې وروسته ملګري شول او بیا د دواړو کورنۍ د واده هوکړه وکړه. په ورته وخت د سرفراز ورور مشیر خان هم سږکال د هند لپاره د 19 کلنو په نړیوال جام کې ولوبېد او ښه کارکردګي یې لرله.